د پښتنو یو نیم لک کورونه وران کړل، خپل استرالیا کې جزیرې اخلي. دا چې څوک او ولې دا کار کوي او پښتون ژغورنې غورځنګ پرون چیرته غونډه ترسره کړه او ولې؟ ښه راغلاست لیدونکو زموږ د یوټیوب چینل یوې بلې ویډیو ته. هیله ده چې دا ویډیو تر اخره وګورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې بیا یوه ستره غونډه جوړه کړې وه. په غونډه کې د غورځنګ مشر منظور پښتون او نورو مخکښو غړو او زرګونه پښتنو ګډون کړی و. پښتين په دې غونډه کې پښتنو ته په خطاب کې وویل چې د کرښې او قبیلې خبرې پرېږدئ. دا هغه خبرې دي چې پښتون ملت به هلاکت ته ورسوي. د دې په ځای باید ټول پښتانه یو واحد پښتانه وي او هیڅ ډول نفاق او نفرت ته به اجازه ورنه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ د هغه پالیسۍ څخه شکایت وکړ چې په بنسټ یې د پښتنو ځمکې باید دوی خپل ملکیت وګرځوي. ځمکې او پښتانه بې ځمکې پولې پرېږدي. منظور پښتين په دې هکله په روانه غونډه کې وویل چې د پاکستان پوځ د خلکو په ځمکو قبضې کوي او د خلکو عامې ځمکې خپل ځمکې اعلانوي. پښتين وویل چې پښتانه به هیڅ چاته د اجازه ورنه کړي چې د دوی خپل خاوره او خپل ځمکې قبضه شي. پښتين په کراچۍ کې د دې لوی غونډې ته په خپلو خبرو کې د قوم رنګ او دې ډول هویتي مسلو ته هم اشاره وکړه او دا یې ښکاره کړه چې دوی دا ډول کومه پالیسۍ نه لري. منظور پښتين دې غونډې ته په خبرو کې وویل چې دوی د هیڅ رنګ او نسل خلاف نه دي بلکې بدون له هر ډول توپیر څخه دوی د هغه چا خلاف دي چې ظلم کوي او د ظالم سره ولاړ وي. پښتين په خپلو خبرو کې دا هم زیاته کړه چې دوی غواړي د نورو قومونو سره هم اتحاد او اتفاق ژوند وکړي. نو هو پښتون په هیڅ ځای کې هیڅ ډول ظلم او زیاتی نشي منلی. په کراچۍ کې د عظیمې غونډې ته منظور پښتون په خپل خطاب کې دا خبره وکړه چې د پاکستان پوځ د پښتنو یو نیم لک کورونه ړنګ کړل او پښتانه یې بې کوره کړل. پوځي جنرال بیا لاړه او اوس یې په استرالیا کې جزیرې اخیستې دي خو پښتانه اوس خپل هغه خاورین کورونه هم نه لري. د پاکستان پوځ د پښتنو په سیمو کې د تروریزم سره د مبارزې تر نامه لاندې وخت نا وخت پوځي عملیات کوي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې د پاکستان د پوځ نیت دلته د تروریستانو وژل نه دي ځکه تروریستان د پاکستان په ډېرو امنو سیمو کې په ښکاره ژوند کوي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې پاکستان په هغو سیمو کې د پوځي عملیاتو خبره کوي چې هلته پښتانه ژوند کوي. د عملیاتو پای دا شي چې په زورګونه پښتانه په شهادت ورسول شي، کورونه یې وران شي او بازارونه یې وران شي. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د دې غورځنګ د دې غونډې په اړه نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریکولی شئ. دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ په حق دی که د پاکستان حکومت په دې اړه هم خپل نظر را سره شریک کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل شه.